وکبر غرور د نصیحت سه ډکه کیسه کبر غرور په دنیا ماکړه د دنیا دوه ورځې ژوندون د تیر بش محترمو عزتمنو تاسې راسئ چې دغه کیسه شه په غور سره واورو او عبرت ځینې واخلو. حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندي حفظه الله کتاب د مرګ تیاری صفحه نمبر 88 هغه د حضرت امام حسن بصري رحمه الله د توبې یو واقعه رانقل کوي چې هغه څنګه توبه وکړله سبب یې څه وګرځېد. راشي وچی گناهگار تمار راشي پر پیدوی شیدتا. حضرت لیکي چې حضرت امام حسن بصري رحمه الله په ځواني کې به تجارت کولو، ډېر غټ تجار و، نو د هغه د تجارت مال به د مختلفو ملکونو سره راکلی. یو ځلې هغه یو ملک ته ورسېدی، نو د هغه ځای یو باچا صدر ورته وویله چې ته راځه نن زموږ یو فنکشن دی، یو پروګرام دی، ته راسه چې هغه ووینې راسره ولاړ سه. نو دی ورسره ولاړې، نو دا قافله روانه وله، یو ځای یو قبر ته ودرېدل. هغه قبر د باچا د زوی قبر و. نو دلته یو عجیبه منظر ولیدی چې څه ځوانان دي هغه پر دا قبر باندې ګرځي، داسې چکر لګوي. بیا د هغه څه وروسته انجونو باندې چکر ولګاوه چې د هغو په لاس کې رنګارنګ هیرې او جواهرات وله. بیا د هغه څه وروسته ډېرې ښایسته انجونو د هغه قبر ته چکر ولګاوي. بیا د هغه څه وروسته سپین ږیرو داسې چکر ولګاوه. حسن بصري رحمه الله پوښتنه ځینې وکړه چې دا څه کیسه ده. هغه باچا ورته وویله چې دا زما د زوی و قبر ته چې اول دا ځوانانو چکر ولګاوی داسې پر وګرځېدل راوګرځېدل، نو گویا هغو دا ورته ویله چې ای شهزادې که چیرې دا مرګ په یو رقم لرې کېدلی سوی نو موږ به خپلې ځوانۍ قربان کړي ولې او ته به مې د مرګه څه بچاو کړي ولې. او بیا د هغه څه وروسته چې دغه انجونو چې د هغو سره هیرې جواهرات ورسره وله، هغو گویا دا ورته ویله چې ای شهزاده که چیرې دا مرګ په هیرو او جواهراتو سره لرې کېدلی سوی نو موږ به دا پر تا باندې قربان کړي ولې او ته به مې مرګ ته نوی پرېږدې. او هغه حسین او جمیل ښایسته انجونې چې پر ګرځېدلې، هغو گویا دا ورته ویله چې ای شهزادې که چیرې دا مرګ په حسن په جمال په ښایست سره لرې کېدلی سولی نو موږ به د خپل حسن جمال د ښایست پر تا قربان کړي ولی او مرګ ته به مې نوی پرېږدي. او بیا د هغه څه وروسته دا سپین ږیرې چې ګرځېدله، نو هغو دا ورته وویله چې ای شهزاده که چیرې دا مرګ په سپین ږیروالي په ذریعه سره لرې کېدلی سولی نو موږ به د خپل سپین ږیرتابه په عوض ستا مرګ لرې کړی ولی. نو کله چې حضرت حسن بصري رحمه الله دا خبرې واورېدلې، وزړه ته یو جټکه ولګېدله او هلته په ولاړې ولاړې دا فیصله وکړله چې زه به د دې څه وروسته بیا من چاهي ژوند باندې ژوند نه تېرومه، یعنې داسې ژوند به نه تېرومه چې زما زړه غواړي، بلکې رب چاهي چې زما رب څه غواړي پر هغه باندې به ژوند تېروم. نو پر هغه ځای داسې توبه وکړله چې د هغه څه وروسته هغه د وخت امام جوړ شو، امام حسن بصري رحمه الله چې یو ډېر غټ امام تېر سوی. نو عزتمنو په یاد وساتئ که چیرې دغه مرګ د حکومت په ذریعه سره لرې کېدلی سولی نو فرعون له به کله هم مرګ نه راکړلی، او که چیرې دغه مرګ د مال او دولت په ذریعه باندې لرې کېدلی سوی نو قارون له به کله هم مرګ نه وی راغلی. که چیرې دغه مرګ د حکمت هوښیارتوب په ذریعه لرې کېدلی سوی نو حضرت لقمان له به هم کله مرګ نه وی راغلی. که چیرې دا مرګ په همت او جوانمردي سره لرې کېدلی سوی نو رستم او سهراب له به کله هم مرګ نه راکړلی. که چیرې دغه مرګ د دواو په ذریعه سره لرې کېدلی سوی نو افلاطون او جالینوس له به کله هم مرګ نه راکړلی. که چیرې دغه مرګ د ښایست په ذریعه سره د حسن په ذریعه لرې کېدلی سوی نو د دنیا ښایستو له به کله هم مرګ نه راکړلی. که چیرې دغه مرګ د محبت په وجه په محبت سره لرې کېدلی سوی نو مندو به خپل نازنین بچان کله هم مرګ ته نه وی ورکړي. که چیرې دا مرګ په وفا په ذریعه سره لرې کېدلی سوی نو هغه نیکو ښځو به خپل خاوندان کله هم مرګ ته نه وی ورکړي. لیکن دا مرګ یو داسې حقیقت دی چې آخر کار راځي به. نو په کار دا د عزتمنو چې هر وخت
مرګ سړی په خپل زړه کې وساتي د مرګ دپاره تیاري وکړي. ځکه عبدالرحمن بابا وایي چې عاقله غوږ ونیسوه ماته، مرګی نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته. د اجل سواره په تخت به دله راسي، ناګهانه به تالا سي وایم تاته. ډېرې ماتې کې مري د کبرجنو چې د کبر به یې نه لیدل هیچاته. په ژوندونو توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نه سي مولا ته. نو محترمو عزتمنو، روژه مبارکه را روانه ده. د هغه څه مخکې د خپلو ګناهونو څه توبه وباسي او د خپلو ګناهونو ته شا کړي، الله ته مخه کړي او مرګ و مخ ته کښېږدي چې مرګ د خوشحالۍ پیغام او د خوشحالۍ زیری درته راوړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینې قصې. گرزی اسرائیل ہر وقت کلی پکلی، گرزی اسرائیل ہر وقت کلی پکلی. وپن کمال جوڑ اختاشی، پنی کمال جوڑ اختاشی، چه مرگ رسی و طلبائی کری آوازونا. نو هدیر ډاکی شوی لخلکو، هدیر ډاکی شوی لخلکو، کا عقل من فطری نواخلی برتنا. او دولت بنگلی بدی شپاتے، دولت بنگلی بدی شپاتی، ندان وور پری کمی سلا نزنا. ډیر بندی جوړ ندنا د خور سلی، گرزی اسرائیل ہر وقت کلی پکلی. ډیر بندی جوړ ندنا د خور سلی، گرزی اسرائیل ہر وقت کلی پکلی، گرزی اسرائیل ہر وقت